در پسی یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم دستا تر څنګ زندگی یار ډیر خوند راکوي دستا تر څنګ زندگی یار ډیر خوند راکوي تا یاداو ما په بار بار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم در پسې یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم رات ډیر ګران یې ای محبوبا زه پتا مین یم رات ډیر ګران یې ای محبوبا زه پتا مین یم ته یې زما د زړه قرار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم در پسې یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم زما زړګی زما زګرت زما ځان او جانان زما زړګی زما زګرت زما ځان او جانان لتا قربان لتا نظر ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم در پسې یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم رب ته سوالونه کوم تل د دا وصال لپاره رب ته سوالونه کوم تل د دا وصال لپاره عجم کې تنگ یم بسیار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم در پسې یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم بے حدا ډیر یم ارمان جان راتا همیشه دیږي بے حدا ډیر یم ارمان جان راتا همیشه دیږي زمدانی ملنګ بیزار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم در پسې یم ډیر ناکارار ستا دیدنونه غواړم ای محمد نبی سردار ستا دیدنونه غواړم ای
محمد نبی سردار ستا دیدنو ناغواړم صلی الله علیه و آله وسلم. او که ډیرو قدرمن محترم اوریدونکو دا ناتیا کلام په کلم د محترم لیکوال اسیر حسین احمد مدنی ملنګ بیزار او په ژغ د غزالی مروت. وسلام.